بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې شهید الله دی، د خوست مرکز اوسیدونکی یم. اطلاعات ته لاسرسی د ټولنې حیاتي ارزښت دی. هغه ټولنې چې اطلاعات ته لاسرسی لري د پرمختګ لوړو پړاوونو ته رسېدلي دي، او هغه رسنۍ چې خلکو لپاره یې د اطلاعاتو په برخه کې صحیح معلومات وړاندې کړي دي، هغه رسنۍ هم د خلکو په زړونو کې ځای لري. او هغه خلک چې شفاف او اصلي معلوماتو ته د پرپګانډو پر ځای ډېر ارزښت ورکوي، چې خلک په رښتینې معنا سره د خپلو موضوعاتو څخه خبر شي. او لکه څه ډول چې د ولس او حکومت ترمنځ رسنۍ پول دی، همدغه شانتې هغه رسنۍ چې دوی دقیق معلومات نشروي او د اطلاعاتو په برخه کې خلکو ته متوازن معلومات خپروي، هغه د ټولنې خوښې وي او هغه معلومات د خلکو لپاره په زړه پورې وي. موږ له هغه ټولو اجنسونو څخه، هغه ځایونو څخه چې موږ معلومات راټولوو، باید په اطلاعاتو کې زموږ د ټولنې سره د خپل ولس او خلکو سره ډېره مرسته وکړي، ځکه زموږ په سمو اطلاعاتو سره، په سمو خبرونو سره زموږ کاروبار، زموږ اقتصاد، زموږ ټولنیز مسایل ټول پرمختګ کولی شي او موږ د نړۍ سره ځانونه سیال کولی شو.